په نړیواله کچه د اسلامي ټولنې تر بل هر چا ښه اجتماعیت کورنۍ ژوند هغه ځانګړې ویاړنه ده چې په نورو ملتونو کې نه تر سترګو کیږي. تجربو ښودلې چې د انسان د تعمیر او ښه پالنې په برخه کې تر بل هر څه اول د کورنۍ جوړښت رول ډیر لیدل کیږي. د کورنۍ تعبیر لومبنۍ خښته واده دی. په واده سره د ډیرو هغو ناروغیو مخنیوی کیږي له کومو سره چې نن د نړۍ ډیری وګړي ورسره لاس او ګریوان دي. هغه ناروغۍ چې تر اوسه علاج ناممکن بلل شوی یو هم د سرطان وژونکې ناروغي ده. په دې ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره واده یو مؤثر لامل بلل شوی دی. د کالیفورنیا د پوهنتون استاد سکارلیټ لینجومیس وایي چې تر ټولو ستر سبب د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې واده بلل شوی. د رویټرز ورځپاڼې ته په یو لیږل شوي ایمیل کې ښاغلي استاد دا واضحه کړې ده چې د سرطان وژونکې ناروغي د مخنیوي تر ټولو عمده لامل اجتماعیت دی چې تر ټولو په ښه ډول د واده په کولو سره ترسره کیږي. په دې اړه هغوی یوه اوږدمهاله سروې هم وکړه چې له 2000 میلادي کال نه بیا تر 2009 کال پورې دوام وکړ. په دې سروې کې هغوی په 203 مختلفو ناروغانو باندې تجربې وکړې چې بالاخره دې پایلې ته ورسېدل چې په سړیو کې چا چې واده کړی وي تر هغه نارینه‌وو چې واده یې نه وي کړی 20 سلنه زیات د سرطان د وژونکې ناروغۍ څخه د خلاصون چانس لري. او په ښځو کې بیا هغه ښځې چې واده یې شوی وي تر هغو ښځو چې واده نه لري 19 سلنه زیات د دې ناروغۍ نه وقایوي چانس لري. نو خدای مکړه که څوک د سرطان په وژونکې ناروغۍ اخته شي او واده ولري نو 20 سلنه زیات د صحت امکان تر هغه چا زیات لري کوم چا چې واده نه وي کړی. او که ښځه په دې ناروغۍ اخته شي او واده یې هم کړی وي تر هغې ښځې کومې چې واده یې نه وي کړی 19 سلنه زیات د جوړېدا امکان لري.